د روژې په مبارکه میاشت کې دغه څو کارونه حتما تر سره کوئ، ان شاء الله چې الله رب العزت به در څخه راضي شي او ستاسې نیول شوې روزې به په خپل دربار کې قبول کړي. ګورئ په نورو میاشتو کې مو خپل وخت بې ځایه تېروه، د غفلت په خوب به ویده وئ، خو راشئ له دغې برکتي میاشتې څخه ګټه واخلئ، الله رب العزت راضي کړئ او آخرت پرې وګټئ. او دغه دومره برکتي میاشت ده چې شیطانان پکې تړل کیږي، د دوزخ دروازې پکې بندیږي، د الله رب العزت رحمتونو دروازې راخلاصیږي او همدارنګه د جنت دروازې پکې ټولې پرانستل کیږي. دا دومره د رحمتونو او برکتونو څخه ډکه میاشت ده. په دغه میاشت کې الله رب العزت خپل بې شمېره بندګانو ته بخښنه او مغفرت کوي. په دغه میاشت کې یوه شپه ده چې د زرو میاشتو له عبادت څخه د قبول شوي عبادت څخه غوره ده، چې هغه د قدر شپه ده. نو الله رب العزت پر موږ او تاسې باندې دومره لوی احسان وکړه چې دغه مبارکې میاشتې پورې راورسولو. اوس ما او تا ته دا راجع کیږي چې باید د الله تعالی سم عبادت وکړو، سم اطاعت وکړو، تر څو الله تعالی له موږ او تاسو څخه راضي شي. لومړی دا چې هر څومره مو چې له وسه پوره وي د الله رب العزت اطاعت او بندګي وکړئ، د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړئ، خیراتونه وکړئ، زکات ورکړئ، له نورو سره مرسته وکړئ، نورو ته یوه ښه خبره وکړئ، په کور کې له نورو خپلو خویندو میندو له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته وکړئ او په دې سره هم الله رب العزت له تاسو څخه خوشحاله کیږي. دوهم دا چې په دغه خپلې خولې باندې خراب څیزونه مه وایئ، بیهوده خبرې مه کوئ، غیبت مه کوئ، نورو خلکو پسې بد رد مه وایئ، بلکې په دغه خپلې خولې باندې د الله تعالی ذکر وکړئ، د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړئ او ښې خبرې وکړئ. دریم دا چې په خپلو سترګو باندې مو حرام څیزونه مه ګورئ، سریالونه مه ګورئ، فلمونه مه ګورئ، پردیو ښځو او نجونو ته مه ګورئ، نامحرمو ته مه ګورئ، بلکې په دغه خپلو سترګو باندې مو قرآن عظیم الشان ته وګورئ. د دې پر ځای چې ته سریالونه وګورې، فلمونه وګورې، تلویزیون ته وګورې، څومره ښه ده چې الله تعالی راضي کړې، د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړې. او همدارنګه زمونږ او ستاسې په ګاونډ کې ډېر زیات بېوزله، کمزوري، بېچاره، کونډې، یتیمان، بې سرپرسته کورنۍ شته. که له وسه او توانه مو پوره وي نو لطفا له دغه خلکو سره مرسته او همکاري وکړئ، ځکه که چېرته ته د یوه یتیم یوه یتیم په خوله باندې مسکا راولې، ته له یوې کونډې، له یوې بې سرپرستې کورنۍ سره، له یوې بېچاره کورنۍ سره مرسته او همکاري کوې، نو دا صحنه او دغه شیبه به څومره الله رب العزت ته خوښه شي. کیدای شي په همدغه وخت کې له تا څخه الله رب العزت راضي شي، تا ته به همدغه کونډه، همدغه یتیم، همدغه بې سرپرسته کورنۍ دعا کوي. د دغه دعا له برکته به الله تعالی له تا څخه راضي کیږي. او کله چې الله تعالی له تا څخه راضي شي نو هم به مو روژه قبوله شي، هم به مو آخرت پرې ښایسته شي او هم به مو دغه دنیوي ژوند له سکون او راحتۍ څخه ډک شي. نو زما د خبرو ټوله مجموعه دا ده چې د الله رب العزت عبادت وکړئ، له نورو خلکو سره مرسته وکړئ، خپلې سترګې بې ځایه مه استعمالوئ، نامحرمو ته مه ګورئ، پردیو ښځو ته مه ګورئ، سریالونه او فلمونه مه ګورئ، بلکې په دغه خپلو سترګو باندې مو قرآن کریم ته وګورئ، په خپله ژبه باندې مو د قرآن کریم تلاوت وکړئ او په خپلو لاسونو باندې مو د نورو خلکو سره مرسته وکړئ، نورو خلکو سره مددګار شئ او د نورو خلکو لاسنیوی وکړئ.